السلام علیکم ورحمت الله. قدرمندو شکر الحمدلله نن یو ځل بیا د سلګونو کورنۍ باندې مرسته اسپارو. قدرمندو دغه زمونږ شاته چې دغه ګاډی ګورئ انشاءالله دغه به خالي کوو او را سره اوسئ چې په مستحقو کورنیو اسپارو. نو ټول نه مخکې د قرآن پاک په څو آیتونو او دعا سره پیل کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. لاسونه جګ کړئ د حاجي صاحب محترم ته د زړه نه دعاګانې وکړئ. آمین. د ثوابو پکې باران میاشت د رمضان میاشت د رمضان پکې نازل شنو قرآن میاشت د رمضان. سلام نبی غلام سرور. دا دی کاکا دا دی سلیمان ضیاء الرحمن راوړي پیغام سلیمان لارو. نو قدرمندو دقیق سروې له مخې د مختلفو ولایتو ولسوالیو مستحقه کورنۍ مو غوښتي دي او چې دغه مرسته په اسپارو. نور هیله کوم قدرمندو را سره اوسئ تر پایه دغه ویډیو وګورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. اولاد کوم ځي؟ زه یم د خوږیاڼو حاجي صاحب. خوږیاڼي. مشکل دا دی حاجي صاحب چې زه یم په سترګو مجذوبه او زما د کور موږ د کور فامیل 10 نفره دی. 10 کسان استئ؟ ښه او پلار مې چې دی یو وزر دی. ټول ورونه مې دغسې واړه دي لکه د ما سره چې دلته دی. او زه چې یم مشر زه یم مجذوبه 10 کسان لکه د 2 میندو مې د یوې مور مې دي 4-5 بچي 4 اخته او 9 لکه 12 نفر د موږ د کور دی او داسې وخت 10 پورې برابرېږي. 10 کسان یو کور دی. ګټې وټې څوک شته؟ ګټې وټې مې پیسه ویلله یو د الله نه وتلی د پلار نه وتلی نور څوک نشته. هغه هم ښار ته لاړ شي د کټونو کار کوي. کټونه قسم دی کړې ورځې 100 روپۍ نه 50 هم پاتې کېږي. 100 روپۍ چې وګټې هغه د دې خو کاری شي د هغې خوښي نو مصرف زیات دی او کور کې د ګټې وټې څوک نشته او زه په خپله یم مجذوب. خوراک لپاره څه کوي بچه؟ او خوراک لپاره کله به کار ځای کله وشي کله ونه شي بس حیران ناست یو. الله دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. خیر اوسه. قدرمندو د مختلفو ولایتونو کسانو نومونه م لیکلي. مشر دا یو د نوم دی چې د کوم ولایت دی؟ عنایت الرحمن مې نوم دی د کونړ ولایت یم. خپله د ښاروالۍ کې وظیفه کوم او بس 50,000 روپۍ راکوي. بس هغه 12 کسه فامیل یم 7 لورګانې دي او 4 مې زامن دي او بس همدغه ته د هغې په روز کالي م راسره مرسته کړې وه. الله دې اجر ورکړي الله دې ولې په صله ورکړي. من پرې خوشحاله یم. بس هکه دې بیا هم په دې لیست کې سره ځان سره موجوده کړو. خیر من انشاءالله قالي به درکول کېږي. السلام علیکم شاولي صاحب څنګه یې؟ جوړې تګړې خوشحالې جوړې شکر کبیر خو هغه باندې موږ خوشحاله اوسو. نوم دې ووایه. او د کوم ځي؟ یو دی هغه ننګرهار. سودا ورسته څومره خوشحالې؟ ولا ډېر لږ شکر الحمدلله خوشحاله سومه. خوشحالې دا دې ټول عثمان ته اجر ورکړي. خیر اوسې مننه ژوندی اوسې چې خوشحاله اوسې. خیر اوسې. السلام علیکم. ځوانه څنګه یې؟ نوم دې د کوم ولایت دی؟ د ګل مې نوم ده ولایت لوګر. دغلته بس پاکستان نه راغلو غریبت ته زه مې دلته چې بیا لوګر. کار مار اوس نشته فلخ کار مار هیڅ درک نه لري. خیر اوسې مننه د لوګر ولایت. نو قدرمندو ما ویل چې د مختلفو ولایتونو کسان نومونه موږ انتخاب کړي ځان سره مو لیکلي دي. السلام علیکم. ځوانه نوم دې چې د کوم ولایت دی؟ علي محمد مې نوم ده د لغمان ولایت. د لغمان څنګه دي بادرنګ رسېدلي دي؟ موږ خو دلته یو. قدرمندو د لغمان ولایت دی. خیر اوسې. ملک صاحب محترم
دغه حاجي صاحب په اړه دغه مرستې په اړه موږ ته معلومات راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د حاجي صاحب محترم ډېره مننه کوو چې دا تقریبا درېیم څلورمه پیره ده، درېیم څلورم کال چې دلته مرسته کوي د غریبو خلکو سره، غریبو لاسنیوی کوي او دا مظلوم خلک دي چې دا داسې منطقه ده چې دلته د هیڅ چا وس نشته دی. تر دې دمه پورې تقریبا کم 4,000 کورنۍ سره موږ مرسته کړې ده. زه قاری ضیاء الرحمن د ترخوب مشر د ټول ولس په نمائندګۍ باندې د حاجي صاحب نه ډېره مننه کوم. الله دې خوشحاله او کامیاب لري. دې ولس سره مخکې هم ډېرې مرستې کړي دي، اوس یې مو سره وکړله او څومره چې مستحق و هغې خلکو ته مرستې ورسېدلې او موږ پرې امید لرو چې په آینده کې هم دې خلکو سره مرسته وکړي. الله دې ورله اجر عظیم ورکړي. ټول لاسونه جګ کوي دغه حاجي صاحب محترم ته زړې دعاګانې وکړي. اجازه ضرور تاسو ته سودا یوسئ، خیر اوسئ. الهی ستا غواړم رضا دل اشنا، الهی ستا غواړم رضا دل اشنا، وی پکې ډېر رب مهربان میاشت د رمضان، میاشت د رمضان وی پکې ډېر مهربان میاشت د رمضان، میاشت د رمضان خوشحال شولې ان شاء الله بیا دې نوم لیکم، بیا در سره مرسته کوم. صحیح ده، دې نوم د بیا لیکم. پکې نازل شلو قرآن میاشت د رمضان، میاشت د رمضان